دا ولې ورځې نه انسان د هغه وسلې چې د په لاس کې د راځي نه معلومېده تلې هڅه کړې تر څو دغه وسله قوي کړي او پر نورو حکومت وکړي. دغه داستان تر نن ورځې پورې دوام کړی دی چې دغه انسان تر نن ورځې پورې د دغه وسلې څخه راځي نه معلومیږي. بم اټومي چې تاسې له نوم سره اشنا یاستئ د چاودېدو سره یې ستر قدرتونه سره لمبه کیږي. تازه د دې وسلې څخه په کمه اندازه یوه بله قوي وسله بم هایدروجني چې د چاودېدو سره یې مضره وړانګې په فضا کې خپرېږي د جوړېدو په حال کې دی. تاسې څه فکر کوئ د ټکنالوژۍ د پرمختګ نړۍ سره د دغې وسلې د اختراع کېدو سره به دغه انسان راضي شي؟ حتما به وایي بېشکه یو د دې اختراعاتو څخه په کمه اندازه لږ خطرناک بم کوبالټ د اختراع کېدو په حال کې دی. تاسې وګورئ په 1945 میلادي کال کې اټومي بم اختراع شو او وازمایل شو. د دې بم د رامنځته کېدو سره چې د جاپان هیواد په خاوره باندې استعمال شو هیروشیما او ناګاساکي اغیزمن کړل. تاسې متوجه شئ دغه بم په څومره لوړ قدرت سره هر څه له منځه وړي چې امریکا د دغه لویو ازموینو څخه راضي معلومېده چې اوس یې په سترو څېړنو او تحقیق سره بم کوبالټ د اختراع کېدو هڅه کړې. د اټومي بم او بم کوبالټ ترمنځ توپیر دا دی چې اټومي بم د یورانیم او پلوتینیم څخه تشکیل شوی اما کوبالټ د کوبالټ 950 څخه اختراع شوی. فکر مه کوئ چې بم کوبالټ به دومره لوی او قوي او خطرناک وي چې په لوړه کچه به تخریب رامنځته کړي او یا به په لوړه کچه رڼا وي او اور سوځونه رامنځته کړي. دغه بم د اټومي بم په پرتله دومره قوي نه دی. یوه نقطه چې یو مرګونی حالات له ځانه سره لري هغه مضره وړانګې له ځانه سره خپروي. ډېری ساینسپوهان دغه بم د ډرټي بم په نوم باندې یادوي یعنې چټل خیرن بم. تاسې وګورئ قوي تري بم په اټومي بمونو کې بم تیزار دی چې 100 میګا قدرت درلودونکی دی چې کولی شي هر یو ښار د خاورو سره برابر کړي. غټ او لوی ښارونه لکه لندن او فرانسه. مګر بم کوبالټ دومره زورور او قوي بم نه دی چې لوی ښارونه به د خاورو سره خاورې کړي. کله چې بم کوبالټ په یو ځای کې چاودنه وکړي چې کوبالټ 950 په کوبالټ 80 باندې اوړي چې مختلفې وړانګې په لوړ سرعت سره ترې خپرېږي. دغه وړانګې لکه د نورو بمونو په شان په کم وخت کې له منځه نه ځي. په لسګونه کلونه دغه وړانګې په فضا کې شتون لري او هر انسان چې په دغه منطقه کې ژوند کوي د مرګ تر پولې رسوي. د بم کوبالټ وړانګې په یوه پیړۍ کې له منځه نه ځي. دغه وړانګې د چاودېدو د ځای څخه په قرار په فضا کې خپرېږي. تکړه ساینسپوه سټیفن شوارټز وایي د مثال په توګه که چیرې بم کوبالټ په واشنګټن ډي سي کې چاودنه وکړي نو ټول امریکا او ترڅنګ مکسیکو او کاناډا هیوادونه به هم تر خپلې اغیزې لاندې راولي. که چیرې په بم کوبالټ کې 9 ګرامه کوبالټ استعمال شي دومره لویه چاودنه ورانه نه رامنځته کوي بلکې هر ساکخ لپاره به په مرګ تمام شي. کله چې دغه بم په کوم ځای کې چاودنه وکړي هر انسان په 2 اونیو کې له منځه وړي چې دغه انسان بدن ته د راډیو اکټیو وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ داخليږي. که چیرې یو کس په دغه سیمه کې 1 ساعت تنفس وکړي د سرطان حجرې به دغه انسان په بدن کې ځای ونیسي او د وخت سره به د ودې په حال کې شي. که پام مو وي یوازې 9 ګرامه کوبالټ دومره مضره وړانګې خپروي. ساینسپوهان په دې نظر باندې دي چې بم کوبالټ د اغیزې لاندې سیمې تنفس د انسان د 53 کالو سره برابر دی چې د یوې ورځې تنفس د انسان د سرطان سبب ګرځي. د 100 کالو څخه وروسته به دغه سیمه د ژوند کولو د سرطان د ناروغیو سره د لوبو کولو په شکل به وي. دغه سیمه که چیرې پاکه شي 140 کاله به صبر کوو. فقط 9 ګرامه کوبالټ د استعمال په وجه دا هر څه رامنځته شوي. بم کوبالټ یو بل نوم هم لري ډومیسډي بم. ډومیسډي بم هم ورته ویل کیږي یعنی هغه بم چې نړۍ د ژوندیو موجوداتو پاکوي. 9 ګرامه کوبالټ د نیویارک ښار او ترڅنګ نورې سیمې د 140 کالو پورې د ژوند کولو وباسي.
څه فکر کوئ که چیرې دغه 9 ګرامه 1 کیلو شي او یا 1 کیلو 10 کیلو شي او یا د دې هم زیات شي څومره لویه فاجعه به رامنځته کړي. ساینسپوهان وایي که چیرې په کوبالټ بم کې د کوبالټ کچه څومره لوړیږي نو ټوله نړۍ به له منځه یوسي. که چیرې په بم کوبالټ په ترکیب کې 1500 ټنه کوبالټ په کار یوړل شي ټوله دنیا به له منځه یوسي. دغه لوی دنګې ودانۍ، دغه لوی جادي او ساختمانونه د دې ټولو سره د بم کوبالټ کار نشته، فقط د ژوندیو موجوداتو سره د دغه بم سروکار دی چې له منځه یوړي. هیڅ ژوندی موجود به د ژوند کولو موقع ترلاسه نه کړي تر دې چې شنې ګیاګانې به هم د وچېدو راشي. ویلی شو د اټکل له مخې یو ژوندی موجود به ژوندی پاتې شي چې یو د دې څخه مایکروسکوپي موجودات به وي. هغه ژوندی موجود چې ژوندی به پاتې کیږي کوم یو به وي؟ آیا تاسې هغه پیژنئ؟ په هغه وخت کې چې ژوندی به پاتې وي هغه دغه دی چې کولی شي کوبالټ شپېتو سره هم خپله زندګي کولی شي. د دغه بم په هکله زموږ معلومات یو کانسپټ دی. د خوشبختۍ ځای دا دی چې تر اوسه پورې دغه بم نه دی جوړ شوی، خو کوبالټ عنصر د ژوند په نورو برخو کې په کار وړل شوی چې په روغتیایي وسایلو کې ضد عفوني او جراحي عملیاتو لپاره په کار وړل کیږي. تر اوسه پورې دغه بم په نړۍ کې نه دی جوړ شوی، حتی شوروي هم نه دی ایجاد کړی او نه یې په اړه معلومات شته دی. د دغه بم د جوړولو لپاره پراخه ټکنالوژي په مختلفو هیوادونو کې شته دی، خو هیڅ معلومات نشته چې دغه بم د یا جوړ شوی وي او یا د جوړېدو په حال کې وي. خو مګر د ګولډ فینګر په نوم باندې پخوانی فلم چې په 1984 میلادي کال کې جوړ شوی، په دغه فلم کې یو بم د بم کوبالټ په شکل و چې د فلم د هیرو لخوا خنثی کېده. دغه بم کوبالټ دی چې په دغه فلم کې لیدل کېږي. تاسې فکر وکړئ انسان د لوی عقل خاوند دی، که نه وي نو دغه بم نه جوړوي. په دې هیله یو چې دغه بم د جوړېدو څخه د هیڅ یو ځای کې استعمال باید نشي.